هغه بندا چې هغه الله نعمتونه خوراکونه هغه کس چې هغه طعام مخري او پاغي باندې شکر وباسي قسمه قسم الله رب العزت خوراک دته مهیا کړی دی او دا هغه مخري او پاغي باندې پیغمبر صلوات والسلام شکر ادا کړي خصا صابر پیغمبر صلوات والسلام عزت د اجر او ثواب ملويږي چې لکه یو سړی روزنی ولید او پاغه باندې صبر کوي او بل کس هغه خوراک کوي پاغي شکر وباسي دا دواړه په اجر او ثواب کې برابر زما عزتمندو مسلمانانو ورونو فمنګ او تاسو باندې الله رب العزت به حسابا به کتابا احسانات او انعامات کوي الله خپل قرآن مجید کی فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها اے انسانانو و تاسو زمان نعمتونه شمار لګل دومره احسانات پر باندې کړي بندګانو کو تاسو کیلکولیټر کمپیوټر په هر شی باندې ولګي چې هغه حساب وکړي چې دا نعمت دی دا نعمت دی الله ویلا تحصوها دا تاسو شمار کار نه دی تاسو هغه حساب ولې نشي دومره زیات احسانات پر باندې کړي یو بندو الله رب العزت موږ او تاسو د ټولنا لوی احسان دا کړی دی انسانانه پیدا کړی اشرف المخلوقات ګوره انسان پیدا کېدل د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی لوی احسان الله تعالی سره خو زموږ څه زبردستیا یا سنو چې الله رب العزت مثلا موږ زناور پیدا کړی وي اړول سره پیدا کړی نه وي اسم نه وي په مختلفو قسمونو زناور دي هغه کیو پیدا کړی وي نو مون خدای الله څنګه کوله نه الله پاغ ټول مخلوقات کې الله رب العزت اشرف المخلوقات منغو تاسو انسان پیدا کړی انسان در ټول نعمت الله رب العزت زمنګ او تاسو لپاره دا ټول کائنات مسخر او تابع کړی دي مونږ ګوره څونه شیونه هغه پیدا دي د الله د انسان لپاره نور ته وګوره څومره رڼا کوي دومره لري د ځمکې نه او څومره ښایسته رڼا کوي دا انسان د پیدا لپاره سپوږمۍ الله رب العزت فرمایي چې ګوره پر ځمکه کې تاسو ته ګوره مختلف قسم فل فروټ میوه يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل یو قسم پټي یو قسم زمکي یو قسم ور کولې شي او باج خمي وي باج بیکاري باج اعلی قسم یو اساسو مثلا فل فروټ خواږي غلې دي او په دې مقابله کې مرګ دغه یو زمکي الله انسان صدا یادای چې دې کې سوچ او فکر کا وتعالى ما څومره څه درکړي او بیا عزتمند موږ او تاسو صحت را کړی دی انسان سره چې موږ او تاسو په سرور اندامو باندې روح پیدا کړی یو حدیث کې پیغمبر صلوات والسلام فرمایي د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ده او پیغمبر صلوات والسلام فرمایي استحيوا من الله حق الحیا اے بندگانو د الله تعالی نه ذات حیا وکي لکه څنګه چې الله رب العزت حق دی او مناسب دی راځي الله رب العزت نه حیا وکي صحابو عرض پوچھئے د الله رسول صلی الله علیه وسلم مو خدای الله تعالی حیا کو د الله تعالی نه موږ له حیا راځي نو څه مطلب دی پیغمبر صلوات و سلام ویل چې نه د حیا مطلب داري چې تاسو لا الله رب العزت کم سر نعمت درکړو په کوم اندامونو باندې چې دا سر مشتمل دی د دې حفاظت وکړي خېټه درکړي په کوم اندامونو باندې دا خېټه مشتمل ده دا غي حفاظت وکړي علما وی چې د حفاظت څه مطلب دی چې تاسو دې شکر وباسئ چې الله مثلا سر درکړي لري پرې کې څونه مختلف نعمتونه دي الله رب العزت سرګي پیدا کړی دي الله رب العزت غوونه پیدا کړی دي خلی د خبرو د پاره ذائقه مختلف څومره نعمت عقل یو عقل داسې نعمت دی
چې ګوره په هغه باندې موږ او تاسو د ټوله دنیا هغه چا کې عقل یو رہی هغه صحیح او خیاري هغه او چې یو عقل یا کوئی انساني صدغې علي ولې د ګرګي راځي تو دې پروا څومره غټ دا سترګې څومره د الله تعالی لوی نعمت دی الله قرآن کې فرمایي الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین انسان ولسان لپاره غټ دوه سترګې نه دي پیدا کړې مزدار څومره لګونو کروڑونو کیمرې پکې دي سیلونه چارج دې هیڅ نشته و یو آن او یو وخت کې هر رنګ ته جدا جدا خای په یو دا ګوره تور برته تور خاري شي لته څومره الله وی الم نجعل له عینین انسان ولسان ما سترګې دې پیدا کړې ولسانا جب من لن ذائقه فجب باندې اظهار ما فی ضمیر کې یو سړی ګونګ دغه چاړای دا په لکه ډیره خبرې کوه چا نه کولې نشي خد جبر کې الله څومره ذائقي خوستي دي خو ذائقه دا وصف دنا الله واجب زمون استاد هغه خبره کوله چې کراچي ډیفنس یو قسم اډیر زیات مالدار یا یک یو ډیر غټ ځاګینو غټ ځای وسته نو یو ځل وسه دا چې سفر کې مرګتیا زما وشوه ول اسی خبرې مګولې د الله د نعمتونو ول ما وته چې پتا خو د الله ډېر احسان دی لکه دنیوي وسعت درکړې ډېر مال حال درکړې او ظاهري بدن نمرو کې بیماری نشته ماشاءالله ته د الله د نعمتونو ډېر شکر وباسه چې مولانا واقعي الله ډېر سره کوي ډېر مال حال راکړي او په بدن امرو کې صحت فالله زمانہ یو صفت غسه د دې زبان د ذائقې د صفت نه نه جب ماتا ګوړه او مرچکه دواړه یو شان ښکاري چې زه ارث قرم کنه نو ما تلکه دا نه محسوسيږي چې دا داسې دي بس زبان کې دا ذائقي هغه وصف الله دا کړی ویل چې مولانا گجر دی یو غریب سړی دی یو مزدور دی د چا نوکر دی او چې دا صفت الله دا نعمت دا الله را کړی وي دا ګاډي دا اسم دې نه وي دا مال حال المال الحمدلله الحمدلله شکر کی چې دا یو نعمت عزتمند یو حافظ ملګری کارګزاري کوي چې اثر غو باندې نابیناو نو هغه قرآنم یادو تدریس هم کوي دا حافظان ډېر تکړی نو دا الله ډېر غټ فضل دی چې حافظ ته قرآن یادیو هغه استاد کوي نو ډېر غټه خبره ده چې موږ دې په پوسټو کې حافظ دې تاسو ډېر خوشاله پړ دی ورو سره ارمان ستنه ماشاءالله حافظ قرآن ما شومانو ته سبق هي ولوي چې پړ مې ارمان نشته یو ارمان دې مال څار مان دي ول جزا سترګې مرسته نور څه خراطه غټه وړو کې خراطه پته په لاس لګي چې دا غټ دی دا وړو کې دا کلک دی مثلا دا نرم دی دا کلک دی دا خوشبوئی دا گندگی دا رار څه خراطه لګي پتا خو ما ته دا پته نه لګي چې دا تور بسنګ یو دا سور بسنګ یو دا سپین دارنګ بسنګ دا ما ته پته نه ده دا مې پړ بالکل ارمان دی چې دا تور څه شری او دا سپین څه شری تاسو بل لاس پته نه لګي دې د وجنا پیغمبر صلوات و سلام حدیث مبارک دی پیغمبر صلوات و سلام وی د چانه چې الله دا دواړه کریمتین دا معزز سترګو دا نظر الله اغسطی او کم بنده پدې باندې صبر وکي وجبت له الجنه الله دا غره پارا جنت واجب کړي دا دومره غټ نعمت دی ها عزتمندو په صحت باندې
روغېدل دا د الله ډېر لوی نعمت موږ او تاسو د دې ټول سره قدر او اندازه نشته الله موږ انسانان پیدا کړی او په اندامونو باندې روح پیدا کړی یو سړی و یو کستا چې دا د ټول پاکستان بادشاہي بدر کې مغوته وړونی ولې هغه دیوانه نشه یا بس شلی یا بس مثلا چاړای وګ بن نه دا یو نعمت د کیربونو نعمتونو او د کیربونو دغه چره هغه مقابله کوي نو الله رب العزت بنده ته بار بار وفي انفسكم افلا تبصرون الله ولزان ته وګورئ انسان خپل ځان او بدن کې لږ سوچ وکړه ته ولې زما شکر نو بس زمونږ استاد معاشره کې د الله په نعمتونو باندې شکر ایستل تا ډیر زیات کم دی هر کس دا وایي چې د الله نه ګیله من دی ما سره دا نشته ما سره دا نشته ما دا نه ګوري چې الله ماله دا سره کړي دی دا لږ دی تقبئی چې پلان دا دی او دا دی او دا دی او دا دی ته دې خپل یو نعمت ته سوچ وکړه چې ته 24 غنټه الله تعالی ته په سجده پروت دا یو نعمت شکر نشي ادا کول نو عزتمندو وی حدیث کې پیغمبر صلوات و سلام وایي چې ګوره حق حیا د الله نه دادا چې په سر کې کم اندامونه دي دا غي شکر یاد الله عقل درکړي ګوره کله انسان لرا د چینګ راشي پرنجي نو دا بوي چې يرحمک الله دا بوي الحمدلله هغه بل کس کې ناجي هغه بوتوي يرحمک الله بیا بداوی یهدیکم الله واسبال د سنت دغه نوري علماء وی چې الحمدلله بداولی وی چې دا چینو کو الله تعالی تفخص دې چین راتل دا صاحب نه حساس دا پرکالی وندا وندا کې نه دا لوازم دا الله تعالی تفخص نه ذکر دا دغه علامات دي سسته علامات دي دا چین پرنجه دا الله تفخص وی دا وذکر الحمدلله وی یو خدا لیوانه نه کم کس چې پرنجې کوي دا به لیوانه کس چې عقل کار نه کوي هغه باندې پرنجې نه بل داري چې د دې د غسر الله رب العزت د شکل بالکل بدل کړي دې د وجنه روایت کې آداب کې راځي چې کله چاله دا راشي هغه په کپڑا و غیره سره خپل مخ داسې پټ کیا الله سره څنګه چې د مخ دغه چې دا بالکل الټه شي بد شکل شي نو دا دی الحمدلله وی چې الله رب العزت یو خمال عقل را کړی لیوانه نه ما یو زما دا شکل بدل کو خراب کو بیرته الله رب العزت خپل شکل خراب یو کسو هغه سوال کاو چې الا زما د حضرت خضر علیہ السلام سره ملاقات الله رب العزت سوال قبول کو د حضرت خضر علیہ السلام سره داغه ملاقات الله رب العزت چې حضرت خضر علیہ السلام سره ملاقات وکړو تو خضر علیہ السلام متوي الکا تاول الله تعالی ته سوال کاو چې ته ما سره ملاقات کول غواړې څه چلو وی دا د دې لپاره چې د الله تعالی نه یو سوال کوم چې ته په امین وکړې الله دې دعا قبول کړي وی څه سوال کې الله ما مالدار مال ډېر مال وای نو حضرت خضر علیہ السلام متوي ګور صرف مال مو واړه صرف مال مو واړه او کو مال غواړي زو ګرځا چې تا ته په دغه ځمکه کې څوک مالدار کس غواړي دا غلوم عزت او راشه دعا وو توکي او زما په می وکم الله رب العزت بیا غشان دغه کس وګرځي ګرځي دا سلال یو مالدار ته ودري سدینو دی ولی زستا په شان ځان کې د غواړم وینا مال الله مال را کړی
مثلا ما ته بل مسله مشکلات راته دي اولاد میرا فرمانه دي بچی ملو پران دي زما په شان مکیګا بل ثبوت دي تاسو نن دې ارته ما ته ډېر مالدار او لغتاري ولی چلې بس تاسو په شان کې دا واړ نه ما څه مال ډېر دي مثلا زما دشمنی ده نه اتفاقی می ده ما په شان مکیګا تیر وګرځید هر مالدار خپل وردی او هغه شان کې هغه ته امام شان مکیګا ما ته ډېر مشکلات دي یو بل کس ولید چې هغه په دغه کې دی سرو زرو کې دا سناسته او نقد مر سره دی سم خوشاله بس داو ته ناسته تو یې سړي نوم ولې لگا ویږي صاحب په شان کې دل واړه تعالی په الله سره درکړي او ته ما په شان ولی وې الله سره کړی قرآن ما صلاح شر ما خوراک زما خوراک ګورا وې ته دا خوراک هر قسم غوړي پاغبل ساده پورا روټي پیدا غوا ارث الله را کړی ډاکټرانو حکیمانو ویلي او ارث له خپل ویوړه نو بس دا ورتا سړی پریشان دی چې ما خو صرف د الله نه مال غوښتو تاسو چلې بلار را روان یو بل کس ته داسې دا ویونه وي او خوشاله دي بس وې چې زدا به سم مالدار و ته وې څنګه وې خیمه زندگی دې څنګه وې ډېر خطی دي نو خوشاله یو نو مال بر سړي وې نه مال راځي ګورې وې مال له تنشته ودونه خوشاله بس وې الله رب العزت خوراک راکيو په صحت روغ پیدا کړی مطلب سم خوشاله حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لاړ بس الله تعالی په دې حال باندې شکر چې روح پیدا کړی مو الله روزي راکې خوراک راکې دا بس ته کنه الله تعالی شکر واسما ته خو چې هر چا سره ملاويږم هر کس په یو مصیبت کې مبتلا دي عزت مندو حاصل لاره چې د الله په هر نعمت باندې شکر ایستل پکار دي الله موږ او تاسو لرا ظاهری او باطینی جسمانی او روحانی او دغه رنګي د کائناتنا ډیر زیات هغه موږ او تاسو نه پالو ډیر او صافو ډیر نعمتونه راکړي نو ټول نه غټ احسان الله رب العزت موږ او تاسو دا کړی چې موږ او تاسو انسانان پیدا کړی دویم د ټول نه لوی چې موږ او تاسو صحت راکړي صحت وضاحت کوو چې یو الله ټول کوي عزت مند او د رین د ټول نه غټ احسان دی چې موږ او تاسو مسلمانان الله پیدا کړی ایمان دولت اعلان کړی دا باندې نعمتونو خدای چا سره کافر سره دی مسلمانانو سره دی او ایمان یو داسې دولت دی عزت مندو سیدا صرف موږ او تاسو مسلمانانو الله رب العزت نصیب کړي الحمدلله به دا عزت مند یو داسې نعمت یو داسې دولت دی چې د دې په مقابله کې ټول نعمتونه چې کوم دي هغه زیرو دي بالکل هیڅ حیثیت نشته د ایمان دولت ځکه چې یو کس سره یو ذره د ایمانی او هغه د دې دنیا نه په دغه حالات کې لاړ شي احادیث مبارکو کې راځي چې الله ولا لس غندا د دې دنیا نه غټ جنت ورکړي ادنا درجه د جنتی د الله یعنی یو ذره د ایمان سره او د جنت یو لویش او یو انچزه احادیث کې راځي لموضع صوت من الجنه خير من الدنيا وما فيها یعنی صوت یو چابک او یو غمسا سره دي
هغه چې څونه زیر اگیری د عمر زیر د جنت الله تعالی ته د دنیا او د دنیا ما فيها د احسن بهتر دی الله د یوې ذری په ایمان باندې الله لسغون د دې دنیا جنت ورکړي دا څونه قیمتي دولت او عزتمند چې ایمان دی قرآن کې الله رب العزت فرمایي خود دغه کس دا ټوله خلاص مکه او اسمان په منځ کې چې څونه فاصله ده دا ټوله پټوله دا د سرو زرو ملء الارض ذهبا دا الله تعالی ته ورکړي چې الا یعنی ما ته په جنت کې مثلا یو چې دی راغلی الله یې ما ته قبول دا به قبول عزتمندو ایمان نعمت را نصیب کړي او موږ الله رب العزت د پیغمبر صلوات و سلام په امت کې دغه کړی د امر ټول دغه احسان دغه د امت د ټول نه افضل ترین امت دی د پیغمبر صلوات و سلام د امت ته برکت الله رب العزت زموږ سره ډیر زیات احسانات نورم کړی پیغمبر صلوات و سلام فرمایي روایتونو کې راځي چې ما ته او پوښتنه کوي جنت نو په جنت کې بعد راتي نبی چې هغه سره یو کړ چې چا سره دوه چا وي ما ته او پوښتنه کوي چې یو کسته هغه سره ډیر دې خلک علما وی چې دا بځای نه علما د جبرئیل علیه السلام نه پوښتنه چې دا څوک دی دا امت چې په شاته روان دي یعنی دا زېمه غرابل څوک دی جبرئیل علیه السلام یې جنا دا حضرت موسی علیه السلام نه وې جلت د دین رست راته وستلې شو چې دا ټول خلا عمر خلق دی او جنت بالکل دا اخیره پورې راځي دغه او یو کسر روان دي الماده وې چې دا څه یو دا امت بعض روایتونو کې راځي چې د دې امت دا امتین بر جنت نیم په نیمه یعنی نیم بر ټول دنیا یو نیم بر بعد کې ثلثین جنہ یعنی په دریو کې دوی سی بدای او یو بل دا څونه احسان دی د پیغمبر اسلام د امت مخکنو امتونو کې عزتمندو بنی اسرائیل کې الته چې بچا صدقه وکړه نور برالی الله دې امت سره څونه احسان کړی دی چې صدقه خپل مطری بچوله مرکی مالدارې شو پړې غریبي شو پړې خپل نفته تعلیم دا هغه مونږه صرف دا هغه په عبادت دغاو کې کولې بار باندې کې دا مونږ الله دې امت سره د شفقت معاملې د پیغمبر اسلام و سلام د برکت د وجه نه کړی دا چې جمعات کې موږ او جمعات مبارک جو الى الارض ظهورا ومسجدا ټول ازمکه پیغمبر اسلام و سلام یې مال لپاره یعنی پاک ګرځیدلې د جمعات یعنی هر دې نشي کولای مخکنو امتونو پاغو کې بنی اسرائیل متعلق راځي چې هغه کې وسوک مرتد شو داغه دوباره اسلام بداو چې فقدوا انفسهم ځان وجو دی امت سره الله احسان معاملہ کړی دا چې بس کلمه شهادت مخکنو امتونو با او دس سره مونږ کېده بغیر او دس وداغو مونږ کېده کوبه به یو کنه بل بس او دس الله دی امت سره خصوصي د شفقت معاملہ کړی دا چې اول قول وبې وبمانه او دسو چاته سم مساله او دغني وزریا سم مساله یا وبني الله رب العزت مکه پاک ګرځولې دی عزت تو کم نعمت الله رب العزت زمونږ استاد سره الله رب العزت کړی الله فل فرمایي وي تو نعمت الله لا تقوا انسانان کو تاسو زمانه متون اسماري اسمارلې نشي دومره ډېر احسانات او نعمتونه الله وی لګدان کې سوچ وکا تعالی ما څومره چیزونه درکړي دي او فی انفسکم افلا تبصرون ځان کې سوچ وکا اسمان او مکه او دغه خلری شي لګدان ته وګوره تعالی ما څه نه دي درکړي ځکه هارون رشید بادشاہ متعلق راځي هغه یو ځل اوبر
نو یې سګې شوی نو ګیلاس دې د وګو چې کله لاس کې خوستو زه خواته بزرګ ناسو حضرت سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه دا هارون رشید باچا ام ډیر دیندار بادشاہ ځکه چې د قاضي جو امام یوسف رحمت الله علیه او ټول عمر بدر سره د دیندار علماء او صالحا ناس نو هغه دغه تاسو کوي سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه چې هارون رشید باچا دا یو ګیلاس وګړي مثلا والله رب العزت دا چې یوبه خاص او تب ډیر زیات څنګه یوبه نیا ځنګل کې او تاسو یو سړی وای چې دا یو ګیلاس په بدر کوما کوتبه مال خپل مين باچا حت راکې نو تب څه کی اویل زبانی باچا حت ورته خو چې تګي مې بو بس کوم ویل بالفرض خود دا وګوستی او الله رب العزت بالفرض دا وګستا په دې خېټه کې ساري یعنی دې ستو دا دغه په ختم او تاسو دا وی چې دا وګبه الی کلی کېږي جلانی حکومت دلاش متبسکی ویل زبر بهم د خپل حکومت پر کومه نیم کو جزا خو تکلیف دی هغه کس سره ته پوښتنه دي چې چا څه د سماته بجې یا غټه ول سماته بجې اخو هغه باندې یو سکند د قیامت په شان دي او ویلو ولهان مرشدا ستا ټول بادشاہي چې کومه دا یو ګیلاس وګورئ یو ګیلاس وګورئ دا یو ګیلاس وګورئ دا کلو دا ایسل دا دومره غټ نعمت دی چې ستا ټول بادشاہي چې کومه دا دې ذکر یو نعمت یو حدیث کې پیغمبر صلوات و سلام فرمایي مسلمان الله رب العزت د مسلمان لپاره هر حالات کې کوم دی هغه خیر نصیب کړي دی ولی کو مسلمان باندې مصیبت راشي تکلیف پر راشي حادثه پر راشي دا د الله رب العزت په هغه دغه باندې صبر حادثه باندې نو بیا مو ته الله رب العزت اجر او ثواب ورکړي او کوچر تک کی خوشحالی پر راشي راحت پر راشي اطمینان او چین او سکون او خوشحالی او نعمتونه راشي هغه شکر وباسي الله ولا به اجر او ثواب عزتمندو منګ او تاسو د الله رب العزت د نعمتونو شکریا ادا کو او د نعمت شکر سره شکر اسانه طریقه علماء کوي شکر دې ته ویل کی چې چا ستا سره احسان کړي خېګړې کړي داغه هغه احسان منل داغه تعریف کول او داغه تابعدار کول بس داغه شکریا ده مثلا الله رب العزت منګ او تاسو له دا نعمتونه راکړي دي منګ او تاسو ذهن کی او چې دا نعمتونه الله رب العزت راکړي دي هغه په جاندل امنل چاو دا نعمتونه دا الله رب العزت راکړي او وین د الله رب العزت تعریف کول حمد الحمدلله الا استغفر شکر دی چې الله دان درا کړی دان درا کړی او دریم تابعداري کول الله رب العزت د استقامت او هغه نعمت چې الله رب العزت موږ او تاسو الله رب العزت راک هغه طریقې سره استعمالول چې کوم الله رب العزت وایي سترګې دا څومره غټ نعمت دی دا په لاسي طریقې استعمالول چې الله څنګه وایي تلاوت وکا خلی دل په وکا مور او پلار ته وګورا جایز دغه ته وګورا زبان راکلی پرې تلاوت کو د دین خبرو کو جایز عام خبرو کو چې کم غلط استعمال نه دا د الله شکر وګونري د دې شکریا دارا یو خدا غنن چې دا الله د طرف دی الله را کړی پدې کې راو طاقت الله خو سه او بل دې استعمال پر اساس طریقه کو چې څنګه الله وو یعنی هغه څه په غواړو چې الله جایز او قرآن تلاوت صحیح خبره زمونږ استاد او معاشره کې په نعمتونو باندې کفران ډېر زیات دي هر سړی دې کې چې ما صدا نشتا د الله نه ګلمن دي تعالی چې الله نه کوم چیزونه درکړي ته په دې کې لږ سوچ وکړه تعالی الله لږ درکړي دا روح چې حتی دا سترګې دا اندامونه ایمان دولت دا ټول کائنات نه پیدا دي د دین نعمت الف پته سړی ته لګي چې دا هغه کس ته پوښتنه کې چې دا نعمتونه وسره دي
الله رب العزت موږ او تاسو ته الله تعالی په ټول نعمتونو باندې د شکر ایستلو توفیق راکړي او الله رب العزت دې موږ او تاسو په نعمتونو کې اضافه واچي او داغي اضافه دار چې کله موږ او تاسو د الله رب العزت په هر نعمت باندې شکریا ادا کوو الله رب العزت په باندې